او رحمت للعالمین خداو فرمایل چې دومره خلکو ته بخشش کیږي خو هغه مبارک په خپل خکلی او پاک او سوچا او رښتینی زبان باندې امت ته یو درې جماعت یاد کړی دي چې دې درې جماعت ته په رمضان کې بخنه نه کیږي رمضان کې بخنه نه کیږي اوس دا درې سيزونه به اوس پیژنې دا بزان نه لري کوي کدا درې سيزونه مونږ پیژندل او یا د پیژندو سره مو د ځان نه لري نه کړل نو بیا د مولا صاحب دې تقریر ته مو خوشاليږي چې څه کم شپه کروڑه بخل کیږي زبم بخل کیږي ته پکې نه بیا دا درې مرز ځان نو باسا دا درې مرز ځان نو باسا چې دا مرزونه د ځان نه استلی نه تا ته د بخشش سلاره نشته یو مرض المصارم مصارم تعلق شلون کې انسان ته ویلی شي داسې څه خلک شته چې د هغې سره خلک دوستی کوي خدای دوستی نه کوي رشتې نه بغیر تعلق شلی تعلق شلون کې انسان او یقینا چې کم سړی تعلق شلی او بل دوستی کوي دی نه کوي نو د هغې وجه کبر وي دی په دې انسانیت او عامو خلکو کې د خپلې دوستۍ جوګه سړی ګوري نو کبر چې د چا زړه ته راشي زره کبر نو هغه دپاره جنت نشته نو یو تعلق شلول څوک چې تا ته خوږېدل ته ورسره لس چنده خوږ شه چا تا سره دوستی کوله ته م ورسره دوستی کوه او دویم مدمن خمر دوام د پاره شراب خور دی همیشه چې شراب څوک څکي نو د رمضان د عظیمه پیمانه د بخشش کې د شراب خور برخه نشته چا کې دا مرض وي توبه دی وباسي کیدای شي دغه دوو کې مونږ او تاسو سناسه کامیاب شو یا بعض خلک په دغه تعلق کې کمزوري وي چې څوک انډیوالي وسکي دی نه کوي ځان نه دی لري کې دا مرض دریم مرض چې کوم دی حقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی ده د مور او پلار نافرمانی ده داسې د مان نیولې تر تاسې پورې په خپل انداز د هر چا نه چې دی نافرمانی شوې ده فرمان د پلار او د مور فرض دی فرض نه منلې عقوق دی نافرمانی څه ته ویل کېږي د پلار او د مور خبره نه منل دې ته ویلی شي پلار هره خبره وکړه بچیه دا کار وکړه بس د دنیا ټول کارونه به پرېږدي هغه کار به کوې ځکه چې فرض دی ولو که د پلار او د مور دا خبره ستا د نفلي عبادت په مقابله کې راشي ته شیخي کې هغه تا راغواړي او خدمت دپاره ستا دغه شیخي بیا ګناه ده ګناه تر څو چې د پلار او د مور اطاعت نه یې کړی ولو که ته په سنت عبادت لګیا سنت کې دا مانځه کې سنت منځونه چې کم دی رکعات په دې لګیا او د مور او پلار امر وشه نو ته په دې ګناهګار ته به د مور او پلار اطاعت کوي ولو که ته په واجبو لګیا او واجب به پرېږدې د مور او پلار اطاعت ته به ځې ولو که ته په جنازې مونځ چې فرض کفایي دی یا علم پسې وتل چې فرض کفایي دی یا تبلیغ چې فرض کفایي دی دا کم سيزونه چې فرض کفایه دي دی فرض کفایي پسې روانه او مور او پلار دې نه پرېږدي او لاړې ته ګناهګارې ځکه د مور او پلار خبره منل فرض عین مور او پلار خبره منل فرض عین څنګه چې تا ته خالق امر کې اقیم الصلاه منځ کوه پتا فرض شو او ته چې هغه نه کې نو ته فاسق ته ګناهګارې ته د غټي ګناه والا انسانې دغه شان د مور او پلار دا فرمان منل پتا باندې لازم دی فرض عین دی او د نه منلو په صورت کې پتا باندې لازميږي ګناه کبیره او حق د مور او د پلار دا بچه په هیڅ قیمت باندې پوره کولای نشي زرع بن ابراهیم رحمه الله فرمایي یو سړی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تراغه عرض کین لی امن بلغ بها الكبر وانها لا تقضي حاجتها الا وظهري مطيه لها
عمر فاروق رضی الله عنه ته یو شخص عرض کوي زما مور دا ډیره زیاته زړه شوې ده اغا خپل ضروری حاجت قضای حاجت هم خپل نشي کولی قضای حاجت د پاره ز په وګرا سورکم پشای راواړو ما بیا باتروم کې یا د قضای حاجت په موضع کې برابر کینو ما واصرف وجهي عنها ذات مخرا واړو ما کله چې هغه خپل حاجت پوره کړي بیا یې زره اوچته کم پشا باندې خپل کټ ته راوړم د ډیر وخت نه زما دا کارکردګي ده فعلت دیت حقها ما د مور حق پوره کړی دی عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي لا نه دې پوره کړی